کال 1932 کې البرټ آینسټاین په اکسفورډ پوهنتون کې درس ورکاوه. کله چې د فزیکس امتحان وشو پرچه یې جوړه کړه او خپل ډپارټمنټ ته یې وسپارله. همکار یې ورته وویل دا خو د تېر کال سوالونه دي، امکان لري محصلینو سره یې کومه کاپي موجوده وي. البرټ آینسټاین ورته وویل هو سوالونه رښتیا هم د تېر کال دي خو ځوابونه یې بدل شوي دي. په یوه بله واقعه کې هاورډ پوهنتون وایي هر چا چې له موږ سره ډګري اخیستې وي 5 کاله وروسته یې ډګري ناچاله ده. هدف دا دی چې په هر وخت کې ځانونه په علمي ډول تجدید یا اپډیټ ساتي. وګورئ علم، حالات او تخنیک لحظه په لحظه بدلیږي. آیفون، سامسنګ، ټسلا، کمپیوټر، فزیکس، بایولوژي، تجارتي سیستم او سرکونه لحظه په لحظه بدلیږي. نو یا به علم زده کوئ او یا به ګدایي. دا د ننني ژوند د پایښت لاره ده.